زما بچی چې نن په بهر ملک مزدورۍ ته ځي د دې ذمہوار د دې قام مشران دي. احمد شاه ساحل صاحب وایي لا به یې شونډه پوره شنه هم نه وي، بهر بځي په قرض پور بځي، لا پیژندلې یې کوڅه هم نه وي، خو د پردي وطن په لور بځي. پردي زړه چودې کوه قاف لک حاپري لویوي، میاندې لیونۍ دي نادانې دي. هلته اوبه نشته دی، دلته اوبه ډېرې، هلته ریګستان دی، دلته غرونه دي، دلته فصلونه دي، دلته مدنیات دي، دلته هر یو څیز دی. باوجود د دې ټولو څیزونو زما بچي چې نن ځي او هلته مزدوري کوي، نو ثابته دا خبره شوله. د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. ډاکټر صاحب زما سوال دا دی چې نن هر ځوان د ملک نه بهر روان دی د مزدورۍ لپاره، د دې ذمہوار څوک کیدی شي؟ احمد شاه ساحل صاحب وایي لا به یې شونډه پوره شنه هم نه وي، بهر بځي په قرض پور بځي، لا پیژندلې یې کوڅه هم نه وي، خو د پردي وطن په لور بځي. پردي زړه چودې کوه قاف لک حاپري لویوي، میاندې لیونۍ دي نادانې دي. زما خوږه بچې، زما بچې چې نن په بهر ملک مزدورۍ ته ځي د دې ذمہوار د دې قام مشران دي. د کم قام مشر هم چې د خپل ولس لپاره او د خپل قام لپاره مکمل توګه باندې منصوبه بندي نه وي کړې، نو د هغه قام ځوانان به په پردو وطنونو کې مزدوري کوي، خواري کوي، او دلته به میاندې چې کوم دی د هغې دیدن پسې ړندېږي. دویمه خبره، تاسو تاریخ وګورئ، بعضې قامونه موږ نه وروستو ازاد شوي دي، خو نن زما بچې چې کوم دی نو هلته مزدورۍ له ځي. تاسو دا دوبۍ وګورئ، دا خو زما نه وروستو چې کوم دی ډیولپ شوې ده. نن زما بچې دوبۍ کې مزدوري کوي. پکار دا وه چې دغه خلک راتلي او دلته مزدوري کولې. وجه څه وه؟ هغې کې صرف یو شیخ روچت شو او هغه خپل یو واضح مقصد لیکلی و، او دا کتاب نوم دی رؤیتي، زما خوب. نن د هغې خوب مطابق هغه خپله دوبۍ کوم ځای ته ورسوله چې زما بچې د هر څه وسایلو باوجود هلته اوبه نشته دی، دلته اوبه ډېرې، هلته ریګستان دی، دلته غرونه دي، دلته فصلونه دي، دلته مدنیات دي، دلته هر یو څیز دی. باوجود د دې ټولو څیزونو زما بچي چې نن ځي او هلته مزدوري کوي، نو ثابته دا خبره شوله چې د هغې قام د دغې لیډر د دغې مشر ویژن و، نو هغه د دې زرخیز د ملک نه ځوانان مزدورۍ له هلته راوستل، او د دې د قام د مشرانو ویژن نه و. نو ځکه دا قام اوس هم خوار دی. او دا یو خبره ګوره بچي یاد وساته، په مونږ خو تېره شوله، خو که تاسو یو واضح مقصد جوړ نه کړو، تاسو خپل محنت ونه کړو، او د دې قام دپاره مو خپله وینه او خپله خوله یو نه کړله، نو کیدی شي را روان ټول نسل همدغه شانتې په خوارو او زارو کې به ژوند کوي. زما تاسو ته خواست دی چې تاسو تعلیم حاصل کړئ، د دې دپاره حاصل کړئ چې د دغې تعلیم به مونږ انشاءالله د خپل قام ته، د خپل خاورې ته، او د غریب ولس ته به مونږ فایده رسو، او د دې لپاره به انشاءالله العظیم مونږ محنت کوو. نو انشاءالله العظیم دا قام به بیا الله ترقي کوي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. لوی سړی شي بچې، خوشحاله اوسئ. ودانه باد د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.